بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسې د خپل کتاب 22مې صفحې ته راورسېدلو. دا ډېر مزیدار او خوندور درس دی چې په دې درس کې موږ او تاسې ډېر نوي شیونه زده کوو. صحیح شوله؟ ډېر نوي شیونه زده کوو. په دې درس کې موږ او تاسې یس نو کوېسشن زده کوو، یا موږ او تاسې وایو د هو او د نه سوالونه. د هو او د نه سوالونه هغه سوالونه دي چې ځواب یې په هو یا نه وي. صحیح شوله؟ د دې سوالونو ځوابونه عموما ګرانو زده کوونکو د هو او یا د نه په واسطه باندې کیږي. صحیح شوله؟ دې ته واړه سوالونه هم ویل کیږي، ولې چې ځواب یې د هو او د نه په واسطه باندې ورکول کیږي. لکه فرض مثال، موږ او تاسې د یو چا نه پوښتنه کوو چې آیا دا صنف دی؟ هغه راته ساده جواب راکوي چې هو یا نه. صحیح شوله؟ یا راته وایي چې هو دا صنف دی، یا راته وایي چې نه دا صنف نه دی. نو دې ته ویل کیږي په انګلیسي کې یس نو کوېسشنز، د هو او د نه سوالونه. ولې چې دلته موږ او تاسې د هو او د نه په واسطه باندې جواب ورکوو. لمړی answer the questions. answer څه ته ویل کیږي؟ ځواب ته ویل کیږي. question سوال ته ویل کیږي. we answer the questions. ځواب ورکوي دې سوالونو ته. what is it؟ لمړی به تاسو داسې سوال کوئ، what is it؟ دا څه شی دی؟ صحیح شوله؟ ګوره دلته سوال کړی what is it؟ دا څه شی دی؟ بیا دلته واړه واړه سوالونه کوي. is it a car؟ آیا دا یو موټر دی؟ او ورته جواب ورکوي وایي no. بیا ورنه سوال کوي is it a bicycle؟ وایي دا باسکیل دی؟ ورته وایي yes هو it is a bicycle. دا یو بایسکیل دی. دوهم سوال کوي what is it؟ دا څه شی دی؟ جواب سوال کوي is it a shirt؟ آیا دا یو کمیس دی؟ او ورته وایي no. بیا ورته وایي is it a handkerchief؟ handkerchief څه شي ته ویل کیږي؟ د غاړې یا د لاس دسمال. موږ او تاسې ځینې خلک عادت لري په غاړه یو دسمال اچوي، ځینې خلک عادت لري چې په لاس کې یو دسمال ګرځي، دې ته handkerchief ویل کیږي. و is it a handkerchief؟ آیا دا د غاړې یا د لاس دسمال دی؟ ځواب ورته راځي و yes it is a handkerchief. دا د غاړې یو دسمال دی. دریم what is it؟ دا څه شی دی؟ اول سوال کوي is it a boy؟ آیا دا یو هلک دی؟ وایي no دا یو هلک نه دی. بیا ورته وایي is it a tap؟ آیا دا داسې یو نلکه ده؟ ورته وایي yes it is a tap. دا یوه نلکه ده. څلورم what is it؟ دا څه شی دی؟ سوال کوي is it a glass؟ آیا دا یو ګلاس دی؟ ورته وایي no دا ګلاس نه دی. بیا ورته وایي is it a saucer؟ saucer څه شي ته ویل کیږي؟ تقریبا قاب غوندې وي، خو یو بل قسم قاپونه وي، د بیخونه داسې جګ وي. وایي آیا دا یو ساسر یو جګ قاب یا نلبکی دی؟ او ورته وایي yes it is a saucer. دا څه شی دی؟ یو نلبکی دی. پنځم مثال ته راځو what is it؟ دا څه شی دی؟ is it a pen؟ آیا دا یوه ستن ده؟ وبخئ پن قلم ته ویل کیږي، پن ستن ته ویل کیږي.
او دا پن چې دی که نه دا بیا څه ته ویل کېږي هر کاره چې موږ او تاسو پکې هګۍ وغیره پخوو. و is it a pen آیا دا یو قلم دی ورته وایي no. بیا ورنه سوال کوي is it a pan آیا دا یو هر کاره ده یا هګۍ پخولو والا کړۍ ده ورته وایي yes it is a pan دا یوه کړۍ ده. شپږم what is it دا څه شی دی is it a cup آیا دا یو پیاله ده ورته وایي نو دا پیاله نه ده. بیا ورته وایي is it a bowl باول څه ته ویل کېږي د مستو کاسه د مستو کاسه به مې لیدلې وي وایي آیا دا یو باول یا قورمهخوري یا یوه د کاسو مسته د مستو کاسه ده ورته وایي yes it is a bowl دا یوه د مستو کاسه ده. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. سوال کوي is this a school آیا دا یو مکتب دی جواب ورکوي yes it is a school بلې دا یو مکتب دی. سکول څه ته ویل کېږي مکتب ته. دوهم is this a classroom کلاس روم څه ته ویل کېږي صنف ته وایي آیا دا یو صنف دی جواب ورکوي yes it is a classroom بلې دا یو صنف دی. دریم is this a street څه ته ویل کېږي کوڅه وایي آیا دا یوه کوڅه ده وایي yes it is a street بلې دا یوه کوڅه ده. څلورم is this a telephone آیا دا یو ټلیفون دی ورته وایي yes it is a telephone بلې دا یو ټلیفون دی. read aloud په تیزه ولولئ. دلته ډبل او دې ته څه ویل کېږي ډبل په انګلیسي کې موږ او تاسې په دې شکل باندې لیکو DOUBLE دې ته ویل کېږي ډبل. وایي تاسو ډبل او یا دوه او چې دي دا تلفظوئ په تیزه باندې. روم ګوره روم کوټه ته ویل کېږي کوټه خو کله چې داسې راشي کلاس روم بیا ویل کېږي صنفي یا درسي خونه یا صنف ورته موږ او تاسې وایو. سپون ویل کېږي کاشوغې ته سکول ویل کېږي مکتب ته بوک ویل کېږي کتاب ته فوټ ویل کېږي پښې ته. صحیح شوله نو دغه اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس